دی چې زوی مې MBBS وکړو او ډېر زر به ورته سرکاري نوکري هم میلاو شي. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځي بچیا. او دا دې رالمه بچیا تا ته پته ده زه روان یم حج له په 12 بجې مې فلایټ دی او دا کلینیک نه دی دا اول د الله او دویم ستا په حواله دی. صحیح ده؟ دادی ته هیڅ غم مه کوه زه یم که نه الله بخیر کړي. یا الله تمہارا توفیق راکړي چې زه خپل فرض په صحیح طریقې سره ادا کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا کېنه. بچیا مشرقین سیب څه شو؟ یاره بابا جی هغه خو تلې حج ده ما مې MBBS کړی د ډاکټرۍ سبق مې ویلی دی زه هم ډاکټر یم. تا ته څه مسله ده؟ بچې زه چې ټوله ورځ وګرځم نو په خپې مې دردونه شروع شي او چې ټوله ورځ خبرې وکم یا واورم نو په سر مې لیونی درد هم راشي. بابا ډېر ګرځما چې په خپو دې درد نه راځي او ډېر خبرې مه کوه چې په سر دې لیونی درد هم نه راځي. نو بچې چې دار څه نه کوم نو زه به څه کوم؟ زما خو ټول کار د دې ګرځېدو او خبرو کولو سره دی. بابا تو څه کار کې؟ بچې زه خو ملنګ یم سوالګر یم خیر غواړم. بابا تو څنګه د کلینیک سره کم وخت نه راځې؟ بچې ته په هغې وخت کې ډېر وړوکې وې ته به نوکري ګرځولې په غېږ کې سډبوسکې شانتې وې زه د هغې وخت نه دې کلینیک ته راځم. ښه بابا زه ته دا دوايانې لیکمه دا به ځان له راوالې دا واله بابا. چې څونه پیش شو؟ پیس مې درته معاف کړو سوالګر یې ملنګ یې. ډېره مهرباني. السلام علیکم. خیر دی. اره بچې دا ګڼه ګوڼه د څه ده؟ ایلکه دا به ډېره مزه وکړي نننۍ غرمنۍ روټۍ به د بهر وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کېنه. ډاکټر صاحب هغه مشر حکیم صاحب څه شو؟ یاره بابا جی هغه خو تلې حج ده او زما مې MBBS کړی ډاکټر یم. تا ته څه مسله ده؟ یاره ډاکټر صاحب څنګه چې مریم نواز د نواز شریف میراث خوره ده او بلاول د بېنظیرې میراث خور دی دغه شان د تاسو د حکیم صاحب میراث خواره یې ډاکټر صاحب که نه؟ او که نه بلکل صحیح دی ووایې خو په دې مې پوه کړې دا وخندل دي ویلې او مسله درته څه ده؟ یاره ډاکټر صاحب زه خو چې کله د حکیم صاحب دوایي استعمال کوم نو ټیک ټاک شم او جګ جوړ شم او چې کله د دوایي اثرات ختم شي نو بیا واپس بیتولی شم او ډاکټر صاحب سر به یې څه خوږم خو څنګه چې دا ګاډې په پیټرولو ګرځي دا شانته کې زه د ډاکټر صاحب په دوایي ګرځم. ښه بابا جي زه درته دا دوایي لیکم دا به ځان له راوالې دا واله بابا. یاره دا زوی خو ډېر ښه سړی و او پلار خو ډېر لالچي او ارمخور دی او دومره وږی دی چې د سترګو نه یې پوټي راتانګي که خدای دې چېرته تباه و برباد کړي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جي کېنه. بچې هغه مشر حکیم صاحب څه شو؟ یاره بابا جي هغه خو تلې حج ده او ما مې MBBS کړی ډاکټر یم. تا ته څه مسله ده؟ بچې ټولې پرزې مې ګډې وړې دي ډېر کار دی را بچې په شواروس کې ګنټه نیمه ټکې یم نور سم روغ لیونی یم. ښه بابا جي زه درته دا دوایي لیکم دا به ځان له راوالې. صحیح ده؟ نه بچې د دې دوایانو د خو زه دوست ټینګوله راغلی یم دا چې وکړه چې داسې ځان راته ولیکه چې ټک او پلک سپي مې اګرېته کړي چې قصه مې ختمه شي. ما وی یو ټوټکه پېټرول به واخلم او په ځان باندې مې اړولې ځان ته مې سیلې ورته کړې چې خبرې مې خلاص شوې خودکشي هم ګرانه د پېټرول د اخیستو نه وتې دي. ښه بابا زه درته دوایانې نه لیکم
سهار د انګورو جوس کا ماسپښین د کیلې جوس کا او ماخوذن د انار جوس کا انشاءالله تو به ښه شي بیا به غزل ته د راتلو ضرورت نه وي ای په پیر دیر احمد شدید ډاکټر وای راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه بچی راځي څه تکلیف مو ورته نه و نه بچی هیڅ تکلیف نه و ډېرې دواګانې مو وکړې ښه نفلونه مو وکړه دغه مو وکړه ښکلې دی او دا زړه مې دې څه خوشحاله شو بچیه دوه میاشتې وشوې چې مریضان سر خوړلي نه ښکاري یاره بابا جی هغو خو راغلي ما والا علاج کړی دی او دوایانې مې ورته لیکلي دي او انشاءالله هغو به هغه دوایانو سره ټیک شوي هغو به بیا دلته نه راځي هغو ټیک شوي به ظالمه نو خلک داسې چل کوي خلک دونه زر دوایانې ورکوي دې باندې خو زموږ د کور غونډه خرچه چلېده تا ولې داسې علاج وکړو بابا ته خو زما خبره واوره که نه بابا زما خبره خو واوره که دا نه دې څه چل کړی دی مړه داسې شی که نه چې خپله رویه دې صحیح کړه ټیک ده که نه صحیح کې نو زه به خپله زه ورکېږه خدایا وکم د لالت سره خندا او که د خوار غریب ضمیر سره جړه ما وی چې د حج نه مې پلار راشي هغه به لالت او حرام به پرېږدي خو هغه چا رښتیا ویلي دي چې عادته بلا په بسم الله نه وړي یو طرف ته زما زمین او بل طرف ته زما د پلار لالچ دا خو اور او اوبه دي انډیا او پاکستان دي زه په دې حالاتو کې څه وکړم ای خلکو ستاسو نه تپوس کوم که تاسو زما په ځای وای نو تاسو به څه کول